په لندن کې د نړۍ تر ټولو قیمتي ماڼۍ چې 25 میلیونه پاونډه ارزښت لري. دا ماڼۍ د ریجنټ پارک په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو له سپینې ماڼۍ سره ورته والی لري. دا ماڼۍ پراخ موقعیت لري چې 40 د خوب خونې، 8 ګراجونه، د ټینس لپاره ځای، د بخار تشناب، یو کتابتون او د خوړو پراخه خونه او 9000 مربع فوټه د اوسېدو ځای لري. دا ودانۍ په 1818 میلادي کال کې د جورجیا ملکیت جوړونکي جیمز بریټن لخوا جوړه شوې او د څو لسیزو لپاره د بیټفورډ کالج په توګه له کارول کېدو د مخه د بریټن کورنۍ استوګنځای و. په 1980 میلادي کال کې یو شخصي استوګنځای شو او له هغه راهیسه څو ځله د ارزښتونو لپاره بازار ته وړاندې شوی. هر ځل یې په ارزښت کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي. اوس چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا بازار ته وړاندې شوه، ارزښت یې 250 میلیونه برتانوي پاونډه ښودل شوی چې د نړۍ له هرې ماڼۍ څخه زیات قیمت لري. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.